د روسیې پولیسو یو افغان د جعلي واده په تور نیولی دی. روسیې رسنیو نن خبر ورکړی چې دغه هیواد پولیسو یو 43 کلن افغان له یوې روسۍ نجلۍ سره د جعلي واده په تور نیولی دی. ویل کېږي چې دغه افغان هدف د جعلي واده له لارې د روسیې تابعیت ترلاسه کول و. د راپورونو له مخې د روسیې په نیولی ښار کې د جعلي ودونو د تنظیمولو یوه ډله هم نیول شوې او 2 تنه یې اوس په کورونو کې نظربند دي. د ځایي خبري اژانس نن د دغو کسانو د نیولو ویډیو خپره کړه. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال نه سپټمبر تر 2024 کال پورې 9 جعلي ودونه په ګوته شوي دي. دا هم ویل کېږي چې د دغه 43 کلن افغان پر ضد جنایي قضیه هم ثبت شوې ده.